ملګرو، یو هلک چې د مستقبل لیدلو خطرناک طاقت ورسره وي، هغه ته د اول نه پته لګي چې څوک به مري او کله به مري. خو پریشانی دا وه چې هر څه چې هغه به لیدل هغه به بالکل رښتیا کېدل. ملګرو، دا یوه داسې ویرونکې او ډېره انټرسټینګ کیسه ده. د کیسې په شروع کې موږ یو کار وینو چې پکې یو کالج سټوډنټانې جلي وي. نوم یې کیمبرلی وي. کیمبرلی د خپلو فیمیل او میل فرندانو سره روانه وي د سیل دپاره او ټایم پاس وکړي. کله چې دوی روډ کې ودرېږي نو یو بوډي ښځه ورپسې راشي چې خیرات غواړي. د دې سره یو بیګ وي او ناڅاپه د دې ټول کینونه په روډ اوورزیده شي. خو کیمبرلی او د دې ملګري دا ښځه بالکل نظر انداز کی او خپل کار سټارټ کی او روان شي. لاره کې دوی ته یو سکول بس ښکاري چې دننه ماشومان شور او چغې وهي. خو د کیمبرلی نه بغیر نور هیڅوک دې بس ته خاص توجه نه کوي. بیا کیمبرلی خپل کار کې ریډیو آن کړي نه په ریډیو کې خبر روان وي چې یو کال مخکې هم په دې ورځ یو خطرناک حادثه شوې وه او یو فلایټ تباه شوی و. کله چې دغه چینل بدل کی نو یو سونګ چلیږي، نوم یې وي های وی ټو هیل. دا خبره کیمبرلی ته ډېر عجیبه ښکاري. بیا دا ویني چې په هایوی باندې ډېر خلک دي، هر یو په خپل ګاډي کې روان دي. د دوی مخې ته یو ټرک روان وي چې په ډېر غټ د لرګونی لوټ کړي وي. همدا وخت کې کیمبرلی ته فیل شي چې څه حادثه کیدونکې ده. دې ته عجیب سا فیل راځي لکه چې څه بد به پیښ شي. ناڅاپه د ټرک زنجیر مات شي او ټول لرګي په روډ غورځېده شروع شي. یو پولیس افسر هم دلته وي. یو غټ لرګي د هغه په کار کې ننوځي او هغه له منځه یوسي. یو بایکر هم وي، هغه د خپل بایک سره ټکر کوي او ډېر دردناک مرګ مومي. نور خلک هم پکې وي لکه یو ښځه او د هغې بچي. د هغوی ګاډي هم زورورو ټکل سره ولوزي. کیمبرلی هم د دې حادثې شکار شي خو لا ژوندي وي. یو بل هلک خپل سپورټس کار سره ټرک ته وجنګیږي، هغه هم نه مري خو ژوندی سوزي. بیا ناڅاپه یو بل ټرک راشي او ټول خلک تر خپل لاندې کړي او ټول مړه شي او همدلته سین بدل شي او موږ ته ښکاره شي چې دا ټول خو بس د کیمبرلی خیال و، امیجینیشن و. هغه لا هم هایوی باندې ولاړه وه. خو کیمبرلی ډیر زیات ویریدلی وه. هغې ته هیڅ نه معلومېدو چې دا څه وشل او هغې څه ولیدل. هغه دا سوچ کول چې شاید دا ټول یو خراب خوب و. خو ناڅاپه هماغه بوډۍ ښځه چې خیرات یې غوست بیا د هغې مخې ته راشي او لکه مخکې د هغې د بیګ نه ټول کینونه پر ځمکه وغورځېده شي. کیمبرلی لا دا هر څه کتل چې هماغه سکول بس بیا تیر شي. دا هماغه سټوډنټان وو چې مخکې د فلایټ سره پیرس ته روان وو. بیا چې کیمبرلی ریډیو آن کړي نو هماغه خبرونه روان وي او هغې ته پته وي چې اوس به های وی ټو هیل سانګ شروع شي او بالکل همداسې وشي. دا هر څه چې یو شان بیا کیږي کیمبرلی نوره هم ویریږي او سمدستي خپل کار واپس تاو کړي. د هغې د کار ودرېدو له وجې هلته ټریفیک جام شي او ټول خلک هلته بند پاتې شي. هماغه خلک چې هغې مخکې په خپل خیال کې لیدلی وو. هلته یو پولیس افسر هم وي، نوم یې برک وي او هغه هم په ټریفیک کې بند وي. هغه د کیمبرلی سره راشي او ترې پوښتنه وکړي چې څه خبره ده. کیمبرلی ورته وایي چې دلته یو ډیر خطرناک اکسیډنټ کیدونکی ده. برک ورته وایي چې له کار نه راووځه. خو هماغه وخت کې یو ټرک راځي چې پرې ډیر غټ لرګو باریږي. کیمبرلی ورته وایي چې همدا ټرک دی، همدا به اکسیډنټ جوړ کی. هغه لا دا خبره کوي چې ناڅاپه رښتیا هم اکسیډنټ وشي. کیمبرلی بالکل کنفیوز شي. هغې ته هیڅ نه معلومېدو چې دا څه روان دی. بیا هغه یو ساين ویني چې پرې 180 لیکلی وي او دا هماغه نمبر و چې د پخوانی فلایټ سره تړاو درلو. هماغه وخت کې یو ټرک د کیمبرلی د کار طرف ته راشي خو د پولیس افسر برک هغه بچ کوي. خو د کیمبرلی برې واړه ملګري هلته مړه شي. که ښه وګورو نو دا هر څه د هغې د خیال نه بالکل ګولټ روان و. په خیال کې خو د هغې ملګري آخر کې مړه کېدو خو دلته هغوی تر ټولو مخکې مړه شول. دلته کیمبرلی غمزګي هم وه خو لږ خوشحاله هم وه ځکه چې هغې خپل ځان او نور خلک بچ کړي وو. بیا کیمبرلی افسر برک او نور چې ژوندي پاتې شوي وو سره کینی. کله چې برک د کیمبرلی نه پوښتنې کوي نو دلته دا خبره چرغنده شي چې د کیمبرلی سره هماغه څه شوي دي کوم چې مخکې د فلایټ د چودانې نه بچ شو خلکو سره شوي وي لکه الیکس او د هغه ملګرو سره. دلته موږ ته پته ولګي چې الیکس هم مړه شوی وي خو یو نجلۍ چې نوم یې کلیر دی هغه لا ژوندي ده او ځان چې په یو کمرې کې بند کړی دی چې ځان بچو ساتي. هیڅوک دا خبره نشي منلی چې انسان څنګه خپل مرګ نه ځان بچ کولی شي. خو بیا هم ټول خوشحاله وي چې ګنه دوی بچ شوي دي. د دوی کې یو هلک وي چې لاټري پرې لګدلې وه او ډېرې پیسې یې ګټلې وي. هغه شاپینګ وکړي او خپل اپارټمنټ ته لاړ شي. هلته هغه ویني چې په پین کې زړه نوډلز پاته دي. هغې له کړکۍ نه بره وورځي او خپل ځان دپاره نوې خوراک جوړول شروع کړي.
کله چې هغه د فریج نه چاینیز فود راوځي نو ناڅاپه د فریج یو میګنټ په هغه خوراک کې وغورځي. هغه بې له دې چې وګوري دا خوراک مایکروویو ته واچي او خپله په پین کې بل څه فرای کول شروع کړي. همدغه وخت کې هغه خپل ګولډ واچ ته ګوري او ډیر خوشحالی کیږي. بیا خپل ګولډ رینګ هم په لاس کې ازمایي. ناڅاپه مایکروویو کې سپارک شي. اوس د دې له لاسه رنګ مستقیم سینک ته وغورځي. د دې د رنګ راایستلو لپاره خپل لاس سینک ته ننوځي، خو د ګولډ واچ له وجې لاس یې بند پاتې شي او بهر نه راځي. همدغه وخت کې مایکروویو کې شارټ سرکټ شي او په پین کې هم اور بل شي. د دې د اور دمه کولو کوشش وکړي خو اور نور هم زیات شي او ټول کور ته خپور شي. د دې په مشکل سره خپل لاس له سینک نه ووځي، خو بیا وویني چې د کمرې ټولې کړکۍ بندې شوي. نو د دې کړکۍ ماته کړي او بهر ووځي. کله چې د دې د ځینو نه ښکته راکوزیږي نو ناڅاپه د کمرې کې زورور بلاست وشي. ځینې هم جام شوي وي، خو د دې بیا هم ځان ښکته ورسوي. لکه چې دې روان شي نو ناڅاپه یې بخا په هماغه نوډلز باندې وخوځي چې د بهر غورځولي وو او پر ځمکه پریوځي او همدغه وخت کې پورته بندې شوي ځینې راوخرځي او مستقیم د دې په سترډه ولګي او همدلته مړ شي. بل طرف ته افسر برق ښکاره شي چې د فلایټ 180 د بچ شوو خلکو په اړه ریسرچ کوي. دې ته پته ولګي چې کم خلک مخکې بچ شوي وو هغوی ورسره د ډیر بد طریقې سره مړ شوي دي. دلته مو ته دا هم معلومه شي چې ایلکس د سر باندې د خشتي اینټ لګېدو د وجې مړ شوي وو او کلیر هم ورسره وه کله چې دا حادثه وشوه. بل طرف ته هغه ټول خلک چې د هایوې د حادثې نه بچ شوي وو لا هم خوشحاله ګرځي، ځکه هغوی ته لا پوره پته نه ده چې څه روان دي. خو کله چې په ټي وي کې د هغه هلک خبر راشي چې تازه مړ شوي وي نو ټول خلک ډیر پریشان شي. کیمبرلی غواړي چې د کلیر سره مخامخ شي او ډیر سوالونه ترې وکړي. نو همداسې هغه سینیټوریم ته لاړه شي چې ورسره وویني. کلیر ورته وایي چې ته باید ساينس ته ډیر په غور وکړې، ځکه همدا نشي دي چې تاسو بچ کولی شي. دلته مو ته دا هم معلومه شي چې د کیمبرلی په خیال کې مرګ الټ روان دی، یعنی څوک چې اخر کې مړ کېدو هغه اوس اول مړ کیږي او څوک چې اول مړ کېدو هغه به اخر کې مري. کیمبرلی د کلیر نه مردسته غواړي، خو کلیر یې هیڅ مردسته نه کوي. نو کیمبرلی په غوسه کې دلته نه لاړه شي. کله چې هغه خپل کور ته ورسیږي نو هلته افسر برګ وویني. هغه اوس د کیمبرلی په خبرو باور کول شروع کړي وي. هماغه وخت کې څو کبوتره د هغې خواته راشي او کیمبرلی له دې نه پوهیږي شي چې دا یو بل ساين دی او اوس به بل نمبر د هغې ښځې او د هغې د بچي وي. نو کیمبرلی او برګ دواړه د هغوی د لټې لپاره ووځي. بل طرف ته کلیر ښکاره شي چې د ډیر پریشان شوي وي او دا سوچ کوي چې داسې ژوند نه ښه دی چې انسان مړ شي. نو د فیصله وکړي چې نور به له سینیټوریم نه بهر ووځي. بل طرف ته هغه ښځه خپل بچی د ډینټسټ سره وړي. دلته عجیب سم میوزیک روان وي کم چې مخکې هم اوریدل شوی وو. څنګ ته کنسټرکشن کار هم روان وي او د ډیر کبوتره د کړکۍ سره ټکراو شي. د دې هر شور له وجې ډینټسټ خپل کار باندې سم فوکس نشي کولی. نو دې ماشوم ته لافینګ ګیس ورکړي. دې لا کار کوي چې ناڅاپه یو کبوتر کړکۍ ماته کړي او دننه راشي. ډینټسټ بهر لاړ شي چې وګوري څه شول، خو دننه د ماشوم اکسیجن بند شي. د ماشوم خوله خلاصوي او ناڅاپه پورته نه یو شی راولوزي او مستقیم د دې خولې ته لاړ شي چې له وجې یې اکسیجن مکمل بند شي. خو په آخري وخت کې د ډینټسټ اسسټنټ راشي او د ماشوم بچ کړي. بیا چې مور او بچی له کلینیک نه وځي نو هغوی ویني چې مخې ته افسر برګ او کیمبرلی را روان دي او کبوترانه الوزي. دا لیدلو سره هغه هلک کبوترانو ته نږدې شي، خو ناڅاپه یو ډیر غټ او دروند شیشه پرې راولوزي او هماغلته مړ شي. د هغه مور ډیر زیات ژاړي او غمګینه شي. بیا بل ورځ افسر برګ ټول زندۍ پاتې شوي خلکو خپل کور ته د میټینګ لپاره راوغواړي او هغه کیمبرلی خپل کور ته پرېږدي. ناڅاپه هلته کلیر هم راشي او هغوی یو سړی ته بوزي چې دی ته لارښود لیشي. د سړی ورته وایي چې صرف نوی ژوند نیو لایف کولی شي چې مرګ ته ماتې وکړي. هغوی لا خبره کوي چې ناڅاپه کیمبرلی ته یو ویژن راشي. هغې کې یو ښځه کار چلوي او کار سره لهکې اوبو ته پریوځي او ډوبیږي او مړ شي. دلته هغوی ته یاد شي چې په هغه حادثه کې یوه پریګننټ ښځه هم بچ شوې وه او هغه هم کار چلولو. افسر برګ ورته وایي چې هغه ښځه خو د انویسټیګیشن لپاره هم نه ده راغلې. نو اوس د هغوی ته د نوي ژوند مطلب ښه شي واضحه شي او هغوی وایي چې باید آزابیله هماغه حامله ښځه او د هغې بچي بچ کړي. برګ چې پولیس وو نو د هغې ښځې موندل ورته مشکل نه وو، ځکه دې ټولو پولیسو ته اطلاع ورکړی وو. بله ورځ ټول خلک به برګ بلډینګ ته راشي. هلته ښودل کیږي چې د لفټ دروازه سمه کار نه کوي. کله چې هغوی لفټ ته ننوځي نو هماغه عجیب سانګ شروع شي چې د مرګ یو ساين ګڼل کېدو. ټول خلک یو ځای شي او کلیر ورته وایي چې هغه ښځه چې بچ شوې وه هغه اوس نیکسټ هرن دی. که دی غواړي هغه بچ کړي نو باید ساینس ته ډیر توجه وکړي. دا خبر اورېدلو سره یوه ښځه چې زوی یې مړ شوی و له غوسې او غم نه پورته شي او لاړه شي، ځکه اوس ورته خپل ژوند هم مهم نه و. هغې سره یو بل هلک هم و چې نشې ډیره کوله، نشېړی و. هغه هلک یو ساين وویني. د هغې په سیوري کې یو سړی ښکاریږي چې په لاس کې
سیفټي هوکس لري او هماغه سړی د هوی سره په لفټ کې وي. کلیر ژر د هغې ښځې ته کال کوي خو د هغې له لاسه موبایل لاندې ولوزي. کله چې هغه موبایل پورته کولو لپاره ټیټه شي نو یو هوک د هغې په جامو کې بند شي د ډیره ویریږي ځکه هغې ته داسې فیل شي چې دا هوک والا سړي به دوی ووژني. د کوشش وکړي چې له لفټ نه ووځي خو د لفټ دروازه خرابه وي. ناڅاپه د هغې ښځې سر د لفټ په دروازه کې بند شي. کلیر هم رسیږي خو څه نشي کولی او په ډیر دردناک ډول د هغې سر له بدن نه جدا شي او ځمکې ته پریوځي او بیا برق په دا راپور ورسي. پولیس ته خبر ورسي چې هغه حامله ښځه یې نیولې ده. هغوی لا روانېدو ته تیار وي. ناڅاپه هغه سروایور هلک چې له هغې ښځې سره تښتېدلی و خپل ځان ته ډزې کول غواړي خو حیرانونکې خبره دا وي چې ګولي نه نشانیږي حالانکه ګن مکمل لوډ وي. دا هر څه چې خلک ویني نو ټول حیران شي ځکه لا د هغه نوبت نه ورغلی. بیا ټول خلک پولیس سټیشن ته لاړ شي. هلته هغه حامله ښځې ته لیبر پین شروع شي نو افسر برګ د خپل وین کې کینوي او هاسپیټل ته روان شي. په لاره کې ټول خلک خبرې کوي او هغوی ته دا معلومه شي چې دوی ټول مخکې هم یو ځل له مرګه بچ شوي وو. نو هر یو خپله کیسه شروع کړي چې څنګه یې مخکې د مرګ نه ځان بچ کړی وو. کیمبرلي هم خپله کیسه وکړي چې هغه د خپلې مور سره مال ته تللې وه او هلته د نیوز لیدلو لپاره ودرېدله. هماغه وخت کې ځینې کسان راغلي او د هغې مور یې ووژنله خو کیمبرلي بچ شوه. دلته دا خبره هم واضحه شي چې د پخواني فلایټ نه چې کم خلک بچ شوي وو د هغوی د وروستي مرګ له وجې دا خلک هم تر اوسه ژوندي پاتې شوي دي. یعنی مرګ خپل پخواني پیټرن بدل کړی دی او اوس په بل ترتیب سره خلک وشني. همه د وجې دا چې دلته مرګ الټ روان دی. یعنی که حاله خلک د فلایټ نه و راکوز شوي نو دا خلک به هم نن ژوندي نه وو. مطلب دا دی چې د مرګ په سیستم کې مداخله شوې ده. بیا دا ټول خلک هغه حامله ښځې ته روان وي خو په لاره کې د دوی د ګاډي ټایر پنچر شي او ګاډي یو فام ته ورننځي او کریش شي. هغه ښځې سره وخت هم ډیر کم پاتې وي. افسر برګ اکسیډنټ ریپورټ کړي او مرسته راوستلو لپاره لاړ شي. بل طرف ته نور سروایورز ته څه نه وي شوي. یوه ښځه چې بزنس وومن وي هغه په ګاډي کې بند پاتې شي. کله چې ریسکیو خلک راشي نو هغه د ګاډي نه رایستلو کوشش وکړي خو ماڅاپه د ګاډي ایر بیگ خلاص شي او هماغلته هغه ښځه مړې شي. د ګاډي فیول هر طرف ته خور شوي وي او هماغه وخت کې د هغې له لاسه سګرټ وغورځي او اور ولګي او بیا زورور بلاست وشي. د دې بلاست له وجې هغه نشیړي هلک هم ټوټه ټوټه شي. اوس دلته صرف 3 کسان پاتې شي. کیمبرلي، برګ او کلیر او همه د 3 واړه فاینل سروایورز وي. دوی د حامله ښځې هاسپیټل ته وړي خو په لاره کې بیا کیمبرلي ته یو بل ویژن راشي. د ویني چې یو ډاکټر به دا ښځه ووژني نو دوی ژر هاسپیټل ته ورسیږي. هلته یو بل سروایور هم وي چې په اکسیډنټ کې ژوبل شوی وو. کلیر هغه لیدلو ته لاړ شي خو اوس به هغې نوبت هم راغلی وو ځکه د هغې د اکسیجن پایپ وتلی وو. بیا چې کوم ډاکټر پر اړه کیمبرلي ویژن لیدلی وو د دواړه یې مخه ونیسي او هماغه وخت کې د هغې حامله ښځې بچی هم پیدا شي. دوی ډیر خوشاله شي ځکه یو نوی ژوند پیدا شو. دوی دا خبر کلیر ته هم ورکړي خو ناڅاپه کیمبرلي ته یو بل ویژن راشي. د ویني چې دا ښځه خو اصلا په اکسیډنټ کې مړېدونکې نه وه. یعنی دوی هیڅ بدلون نه دی راوستی. کلیر ژر د هغه ژوبل شوي سړي کمرې ته لاړه شي او چې دروازه خلاصه کړي نو ناڅاپه زورور فایر ایکسپلوژن وشي او هماغه سړي او کلیر دواړه پکې مړي شي. دلته کیمبرلي ته پوره یقین شي چې د هغې په ویژن کې بل څوک نه بلکې خپله هغه ده. نو اوس هغې ته پته شي چې څوک وکار دي. د یو امبولانس والی او مستقیم د یو لیک ته وغورځوي. برګ هم ورپسې ټوپ کړي چې هغه بچ کوي خو ډیر ناوخته شوی وو. کیمبرلي ساه بنده شي او هر څه ورته تیرا شي خو لږ وخت وروسته چې د بیرته هوش ته راشي نو خپل مخې ته هماغه ډاکټر ویني. هماغه ډاکټر چې هغې په ویژن کې لیدلی وو خو دا ځل دا ډاکټر کیمبرلي ته نوی ژوند ورکړی وو او همه د نوی ژوند مرګ ودړوی وو. اوس برګ او کیمبرلي آرام سره خپل ژوند تیرولی شي. بیا مو ته څو ورځې وروسته سین ملک ښکاره شي چې هغوی له خپل ملګرو سره یو ځای ناسته یعنی لنچ کوي. دلته دوی ته پته ولګي چې د دوی یو ملګری د بل چا ژوند بچ کړی وو. دا خبره اوریدلو سره دوی بیا پریشان شي ځکه دوی ته د مرګ قانون معلوم وو او ناڅاپه د دوی باربیکیو سیټ اپ بلاست شي او یو بل کس هم مرګ واخلي او همدلته دا کیسه ختم شي. که تاسو پارت 3 کتل غواړئ نو کمنټس کې پارت